سلامونه د ایسیا ټولو څارونکو ته ستړي مشئ په خیر راغلی. د کرکټ په تړاو باندې په بالخصوص د افغانستان د ملي لوبغاړو او د افغانستان د لوبو په تړاو باندې ستاسې ټولې پوښتنې موږ له ځان سره رااخیستې وي. په هغې کې د افغانستان او د سریلانکا د لوبو په تړاو باندې پوښتنې شوې وي چې په ټلویزیون باندې خپرېږي نه خپرېږي، همدا ډول باندې د لوبغاړو په تړاو باندې هم پوښتنې شوې وي چې لوبډلې سره یو ځای شوي دي، ځینې په آی پي ایل کې بوخت وو. ستاسو پوښتنې ته په ځواب د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ لوبې د جون پر 2 یعنې 15 ورځې وروسته پیلیږي. د جمعې په ورځ باندې به یې لومړۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره شي، دویمه به یې د جون پر 4 د یکشنبې په ورځ ترسره شي، او درېیمه لوبه به یې د جون پر 9 نیټه باندې ترسره شي. دغه لوبې د سریلانکا په کوربهتوب باندې ترسره کیږي چې د افغانستان د ټاکل شوي اعلان شوې لوبډله لا له یوه اونۍ وړاندې د دغه سیالیو یاد هېواد ته رسېدلې ده او هغوی د سریلانکا په کولمبو ښار کې خپل تمرینات ته ادامه ورکړې او هلته خپل تمرینات ترسره کړي. ځینې لوبغاړي چې په آی پي ایل کې مصروفه دي لکه راشد خان، نور احمد، نمین الحق، همدا ډول باندې فضل حق او رحمان الله ګربز، دوی لا هم له لوبډلې سره نه دي یوځای شوي. نمین خو د لوبډلې برخه نه دی، خو ولې فضل، رحمان الله ګربز په کابل کې دي. هغوی به ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې موږ ته وویلې چې ډېر ژر به دوی سریلانکا ته ولېږل شي. او همدا ډول باندې نور احمد او راشد خان چې د دوی لوبډله ګجرات د آی پي ایل لیګ پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. د پایلوبې له لوبولو وروسته به شاید په د دوشنبې یا د سې شنبې په ورځ باندې دوی سریلانکا ته سفر وکړي او هلته به د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. نور احمد ته هم په لومړي ځل باندې د یو ورځنۍ سیالۍ کولو موقع ورکول شوې، په نوملړ کې ورته ځای ورکول شوی په همدې هیله چې د یو ورځنیو سیالیو پیل هم د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره وکړي. د لوبډلې په تړاو باندې په ټولنیزو رسنیو باندې بېلابېل نظرونه د کرکټ مینهوالو مبصرینو خپاره کړي دي، لیکلي دي د لوبډلې پر جوړښت باندې. تر ډېره د افغانستان د کرکټ بورډ په دغې لوبډلې ټاکلو باندې د کرکټ مینهوال راضي دي، خوښ دي او د بریاو غوښتنه او هیله یې ښودلې ده. په لوبډله کې یوازې یو سینیر لوبغاړی چې له ډېره وخته ملي لوبډلې سره لوبېږي، محمد نبي ساخیل شتون لري. له هغې وروسته په سینیر کې راشد، نجیب، همدا ډول باندې په ریزرف لوبغاړو کې هم له لوبډلې سره ځینې نور لوبغاړي شتون لري. نوره ټوله لوبډله ځوانه انتخاب شوې ده او هغه لوبغاړي انتخاب شوي دي چې په وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې. بل د ټلویزیون په تړاو باندې هم پوښتنه شوې وه چې په کوم ټلویزیون به دا خپرېږي. د افغانستان لوبې چې کومې دي دا په سریلانکا کې یا د سریلانکا کرکټ بورډ کوربهتوب لري، چارې د هغوی په غاړه دي. د خپرولو او د خپراوي حقوق هم ډېر زر به په دې اړه باندې خبر خپور شي. شاید په افغانستان کې د تل په څېر ملي سپورټ او یا هم یوې بلې رسنۍ ته دغه حقوق ورکول شي چې دغه لوبې خپرې کړي، خو ولې په تلویزیون باندې خپرېږي. تاسې اندېښنه مه کوئ، تاسو ته به ډېر ژر په دې اړه باندې په ورځ دوو کې معلومات د افغانستان کرکټ بورډ او د سریلانکا کرکټ بورډ خپاره کړي. مننه، کور ودان.